دا وخت تاسو ته مونږه تازه خبر درکوو چې د پښتو وتلې سندرغاړې ګل رخسار ته خپل خاوند حضرت ګل طلاق ورکړو. آیا د حضرت ګل او د ګل رخسار په منځ کې د جرګې والا کمی خبرې کړې دي، څه فیصله یې کړې ده، دا مکمل تفصیلات تاسو ته مونږه درکوو او زمونږ د پښتو انفارمیشن چینل سره اوسئ او دې چینل نه به تاسو ته داسې معلوماتي ویډیو معلوماتي نیوز ملاویږي. ارزو د پښتو وتلې سندرغاړې ګل رخسار د طلاق تفصیل طرف ته. اوریدونکو تاسو ته خو پته ده چې ګل رخسار د پښتو ژبې یو وتلې سندرغاړې ده چې د ډیر وخت نه د پښتو سندرې او د پښتو سنګین کوي او خپل خاوند سره ډیر په خوښه او ډیر په خوشحالۍ سره ژوند تیریدو. خو نن یو داسې موقع راغله چې د پښتو وتلې سندرغاړې ګل رخسار ته خپل خاوند حضرت ګل طلاق ورکړو او د ګل رخسار خاوند په خپلو خبرو کې څه داسې وایي چې نن نه پس ګل رخسار زما د خور په ځای ده، خو د دې په منځ کې چې د جرګې والا کومه فیصله کړې ده هغه څه داسې ده چې د ګل رخسار 2 بچي دي چې یوې زوی دی یوې ماشومه لور ده. د جرګې والا دا فیصله کړې ده چې دا بچي به ګل رخسار سره وي تر هغه غړی پورې چې ګل رخسار تر څو پورې واده نه وي کړی. کله هم چې ګل رخسار وغواړي چې زه واده کوم، دویم خاوند کوم، نو د دواړه بچي به خپل پلار حضرت ګل ته په حواله کوي. او بل خبره د جرګې والا دا هم پکې کړې ده چې د ګل رخسار لور لا ماشومه ده، کله هم چې دا ماشومه لویه شي یعنی واده ته برابر شي نو د دې واده به د ګل رخسار خاوند د حضرت ګل په خوښه باندې کیږي. نو اوریدونکو د دې په منځ کې چې کمی خبرې شوې وي هغه تاسو ته ما تفصیل درکړو او که داسې مونږ ته نور معلومات هم څه نوي راغلو هغه به هم تاسو سره مونږ وخت په وخت د پښتو انفارمیشن چینل نه شریکو. تر هغه غړی پورې د الله په امان.